کال ریکارډینګ به موږ څنګه کوو، یعنی چې موږ د چا سره خبرې کوو په واتساپ باندې کوو یا په داسې ساده کال باندې کوو او موږ غواړو چې دا خبرې زه ځان سره ریکارډ کړم سیو کړم، دا به موږ څنګه کوو. د هر یو اپلیکیشن د هر یو څیز خو به یوز کېږي، نو کوشش کوئ کومه طریقې چې زه ښیم د دې په ښځې کې تاسو استعمال کولی شئ نو هم هغه وکړئ. ګوره ټولنه پهله زه تاسو طریقه ښیم، دلته ما سره په دې سکرین ریکارډینګ باندې ګورئ، دلته ما سره د سکرین ریکارډینګ ته ګورئ سکرین ریکارډینګ آن شو. اوس ټولنه پهله موږ چې کال ریکارډینګ کوو هغې لپاره موږ څه کوو، موږ راشو دې لپاره یو اپلیکیشن وي. اوس په کوم نوي موبایل چې راشي په هغې کې زیاتره دا سیټینګ خپل لازم. اوس ګورئ دلته کې زه به راشم ګوګل پلی سټور ته، دلته به سرچ کوم کیوب، ګورئ دلته ما سره ما سرچ کو کیوب ACR، دا به سرچ کوم ګورئ دې ځای نه د اپلیکیشن ته ګورئ ما سرچ کړو سره دلته کې کال ریکارډر ما سره راغی. ګوره کیوب دا دی د اپلیکیشن چې کومه دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا سکایپ، واتساپ، وایبر، لاین، داسې د ډېرو کم اپلیکیشن چې د هغې کال چې کومه دی دا ریکارډ کولی شي. سیټ ده نو موږ څه وکړو، ما ډاونلوډ کړی، زه به اوپن کړم، تاسو ډاټا دې ډاونلوډ کړئ بیا اوپن کړئ. ښه داسې نه چې دا زه اوپن کړم، ګورئ دلته کې ما سره د اپلیکیشن داسې اوپن کو، دلته ما سره یو اپشن راغی دا وګورئ نیکسټ، دا به زه داسې نیکسټ کړم. اوس دا مانه ایکسس غواړي، پرمیشن غواړي د سټوریج، د مایک، د فون، د کنټیکټ، دا پرمیشن دې ته ورکوم زه هله به دا اپلیکیشن کار کوي. دې به زه ګیو ګرانټ پرمیشن دا به ورکوم، دا به کلیک کوم الاو، دې پرمیشن ما ورکړي د کال او د سټوریج د هر څه ایکسس پې د موږ ورکو دا به هله کال ریکارډ کولی شي. که دا پرمیشن موږ دې ایپ ته ورنکړو دا بیا کار نه کوي. اوس به راشو دا انیبل ایپ کنیکټر، دا به کلیک کوو، را به شو دلته کې دا کیوب ACR چې راغی دې ته به دلته پرمیشن ورکړو دا به سي او الاو به کړو، دا هم کنیکټ کړو. ایکسس چې ما ته کله ورکړو ګورئ کله ټول پرمیشن وکړئ دلته موږ دا اپشن بیا راشي، دا به زه نو تھینګس کړم او دلته پریمیم ورژن راغی نو پریمیم ورژن موږ ته هېڅ ضرورت نشته. دا به موږ داسې دې ځای نه داسې دا کراس باندې داسې کلیک کړم، دا به زه واړم، دا به زه وکړم ګورئ دلته کې فون، واتساپ او فیسبوک ورته ما واتساپ باندې کلیک کو یا فون باندې د 3 وانه تاسو سره ریکارډ کوي. سیټ ده ګورئ دلته کې به زه دا بیک کم. اوس به موږ څنګه کوو ګورئ دلته کې اوس چې په کومه ټایم کې موږ چا سره خبرې کوو، مطلب هغه په ساده کال باندې کوو یا په واتساپ باندې کوو او کال هلته څنګه سټارټ وي. سیټ فار ایگزامپل دلته کې اوس په واتساپ باندې ما سره یو کال سټارټ دی، په ساده نمبر باندې یو کال سټارټ دی، نو زه به څه وکړم، زه به ډایرکټ راشم کال به داسې لږ بیک کړم داسې او دلته به راشم دې اپلیکیشن ته. دلته کې به موږ سره د یو بټن دلته کې ښکاري دا وګورئ دا بټن دلته وګورئ دا مایک دا اپشن چې کوم ښکاري دا به زه داسې کلیک کوم د کال په ټایم کې نو بر به هملته راشي ګورئ دا اپشن داسې پړه کېږي ما تاسې ګورئ نو دا ACR کم کیوب چې دی دا هغه کال ریکارډ کوي. بیا چې دا اپشن داسې د بټن بند کړم کال بلته ریکارډ شي ما سره به سیو شي. نو کله هم چې موږ کال کوو راځو به ډایرکټ داسې د اپلیکیشن ته او د به ځان سره دلته کې آن کوو نو ډایرکټ به زموږ سره کال ریکارډینګ کوي. بیا به دې کې اټومیټک اپشن هم شته دلته کې تاسو هغه آن کړئ ځان سره د سیټینګ نه نو بیا په هغې کې زموږ سره دا کومه چې دی اټومیټک کال ریکارډینګ هم کوي او داسې مینولی هر چې کله موږ غواړو نو کال پې ریکارډ کوو په دې بټن به صرف کلیک کوو. نو په دې طریقه تاسو د واتساپ او د خپل فون نارمل ساده کالونه چې کوم دي هغه تاسو ریکارډ کولی شئ. د اپلیکیشن ټرای کړئ واپس ما سره کمنټ کې شیر هم کړئ د تاسو سره ستاسو موبایل کې کار کوي او که نه کوي. انشاءالله ملاقات به کېږي بل نوي ویډیو کې د لیلا فامان.